جی کتونکو دا وخت د انډس نیوز نتورک سټوډیو نه تاسو د بلوچستان د یو انتهایی مهم خبر او بریکینګ نیوز نه خبرو په گوادر کې د ترهګرۍ مخنیوي ځانګړي عدالت د بلوچ یکجهتي کمیټې بی وائی سی مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ ته د عمر قید سزا ورولې ده پر نوموړی تور دی چې په سیمه کې د احتجاجونو په اډانه کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې پارونه کړې چې پترس کې د اف سی یو سرتیری شهید او د هغه مړی ته سپکاوی شوی. تفصیلاتو له مخې ماهرنګ بلوچ او د هغې په ملګرو تور پورې شوی و چې په گوادر کې د پرلتونو او غونډو په اډانه کې د قانون پر ځای کوونکو ادارو په وړاندې خلک راپارولي دي چې په پایله کې د اف سی یو اهلکار خپل ژوند د لاسه ورکړی و. عدالت د شواهدو او دلایلو له ارزولو وروستو دا پریکړه کړې ده. بلخوا د بلوچ یکجهتي کمیټې پلویانو او د بشري حقونو ځینو ډلو په دې فیصله اندېښنه ښودلې او دای یو سیاسي ګام بللی دی. کیمرمین امان الله سره حبیب الله همدرد، انډس نیوز نتورک مټا برسوات.